سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ وئ. نن راغلیو د پاریس 5مې ناحیې ته د ژغدان د پلانت په لوم باندې یادېږي. دا چې دی یو باغ دی، اولته چې کوم بوټي دي تقریبا تاریخي بوټي دي. داسې بوټي دي چې 400-500 کاله پخواني دي او ډېر یو د دنیا نه هغه خسته بوټي راوړل شوي دي، همدلته ږدل شوي دي. نو تاسو سره به دلته شریکو د خیره سره او دغه دی اوس دغه دی تاسو لیدی شئ ژغدان د پلانت په لوم باندې یادېږي. ښه زبردست هغه د فرانسې چې څونه تاریخي بوټي دي، بلکې فرانسې سره د دنیا ټول نه تاریخي بوټي، هر یو بوټي سره لیکل هم کړي چې مثال دا کوم ځای نه راوړل شوی دی، د دې لوم څه دی که نه. نو همدغه ځای کې دي، تاسو سره به شریکو د خیره سره. ملګرو دغه بوټي تاسو لیدی شئ څونه غټ دی. تاسو که دې څانګو ته وګورئ که نه، تاسو ته به ښکاري صحیح نه، خو دا څانګې چې دي د بوټو نه غټ دي. او دې خوا تاسو خپله بوټی لیدی شئ، دا وګوره په 1811 کې نال شوی دی. نو تقریبا نن تقریبا 200 کاله 212 کاله پخوانی دی. نو تاسو خپله لیدی شئ څونه پخوانی بوټی دی او څونه غټ دی. د دې دا سایز چې وګورئ که نه، لکه 3 کسه چې یو بل داسې لاسونه دغه کړي نو هغې نه غټ دی که نه، لکه هغه لاسونو کې هم نه راځېږي چې 3 کسه هغه ورنه تاو شي. او وګورئ دا تقریبا ډېر زیات غټ دی. او نور به انشاءالله مخکې ځو، تاسو سره به شریکو. دا تاسو لیدی شئ د شیر او د خوا کې مږه ده، د هغې هم ورکړی دی، داسې ورکوټه شانتې مجسمه ورته ووایه. دغه چې چینه ده خو وچه ده، وچه شوې ده وخت سره. او دلته چې څونه بوټي تاسو وینئ، څونه دغه چې وینئ تقریبا ډېر زیات پخواني دي، لکه پخواني هم دي او هغه ریر ورته ووایه چې ډېر نه پیدا کېږي په دنیا کې، هغسې بوټي دي. اوس دا بوټی تاسو لیدی شئ ډېر عجیبه بوټی دی او موږ ته خو لومونه نه راځي. تاسو سره به انشاءالله شریکو. دلته بیا چې دی د هر یو ځای باره کې مثلا د دې ځای باره کې معلومات ورکړي دي چې دا د هغه وخت کوم پاچا و که نه، نو د هغې طرف نه جوړ شوی دی په 1880 کې. نو تاسو لیدی شئ پوره هغه ډیټیلز کې معلومات ورکړي د هر یو بوټي باره کې، لکه همدغسې معلومات ورکړي. او داسې چې کوم بوټي دلته دي د دې پروټیکشن کېږي، مثال دا چې دی هغه پوره د دې هیلت او دغه ته کتل کېږي. اوس دغه بوټی تاسو وینئ لکه په ټول عمر کې ما دونه اوږد غټ او زوړ بوټی نه دی لیدلی، پوه شوئ. په 1915 کې دا نال شوی دی. نو تاسو خپله سوچ وکړئ، نو 1915 نو ډېر زیات پخوانی دی. د چا خبره بره پکې یو 2 کوټې هم جوړېږي، دونه غټ دی. تاسو ته به د ویډیو کې سم نه ښکاري، خو به انتها غټ دی، پوه شوئ. او دا به هغه وخت سره چې کوم ډیټیلز دی پوره یې ورکړي دي. مثال دا وګوره دا د جړو تصویر چې دی که نه، هو همدغه جړې دي، پوه شوئ. خو هغه وخت سره لږ ښکاره وي، اوس وخت سره نور هم دغه شوي دي. او دغه وګورئ د یو بوټي عمره، لکه عام بوټی چې که نه د هغې عمره صرف جړې دي. دا ټول چې تاسو ته ښکاري دا جړې دي او بره بوټی دی. تقریبا زما یې څونه خیال دی که نه نو هغه 10-15 فوټه خو دی ډېر زیات غټ دی، پوه شوئ. او دغسې دا بوټی تاسو وګورئ، لکه واړه بوټي نشته دی، ټول پخواني چې کوم بوټی مې 200-300 صبر وکړه، د کې نور دي چې ډېر زیات پخواني دي که نه. او دا هغه موږ چې ورته لاچي غوندې ویله، لاچي نه ده خو هغه لاچي غوندې چې کوم بوټی دی که نه، دا هغه یو دی. ډېر ښایسته بوټی دی، زما ډېر خوښېږي. د چا خبره خلک ورته خطی شي او ورکې کېناستېدی شي. نو دغه دا نور بوټي دي، تاسو لیدی شئ. بل تاسو سره مې دا یو خبره کوله چې دا 5مه ناحیه چې د پاریس ته که نه، هغه ډېره تاریخي ده. هغه کې چې دی پارکونه هم دي. او دلته مخکې چې لاړ شي که نه، یو غټ د ساینسي اکسپریمنټ چې کوم دفتر دی هغه مخکې دی، خو د بایولوژي په دغه کې دی که نه، ټکنالوژي کې نه دی. نو هغې دفتر هم مخکې دی، هغه هم چې دی تاسو سره به فکر کومه به بند وي. مونږ به نن رخصتي ورځ ده، کیدای شي خلاص وي، که خلاص وي تاسو سره به شریک کړو. نو هغه چې دی پوره معلومات د بوټو باره کې معلومات شو، د هر څه باره کې معلومات هملته هغې کې تاسو سره شریکوي. او نوي څه معلومات ریسرچ چې رواني که نه، او نوي څه دغه چې انوینشن چې شوی د هغې باره کې ټول تاسو سره معلومات شریکوي. ډېر یو زبردست ځای دی. تاسو لیدی شئ دا وګورئ ډېر ارامه
چې خبره دا ټول مارغه ناستې ښه په ارام خپل هغه مازدیګری مناوی پوه شوې او دغه بوټی تاسو لیدی شئ یقین وکړه بره په لینټر اچول شوی دی داسې یو زبردسته جاله په جوړه شوې ده او ډېر پخوانی ښکاري ډېر زیات پخوانی دی تاسو دا وګورئ دا یو برانچ څومره لرې تللی دی نو دلته چې څومره بوټي دي هغه وخت هغه کوم تاریخي دغه چې دی هغه وخت سره نل شوي دي او بیا دلته واړه بوټي هم دي ځینې واړه بوټي که نه مثال دغه داسې بوټي شو هغه غټېږي نه لکه دا شو اوس مثال دغه بوټی چې دی په 1915 کې نل شوی دی خو غټېږي نه تاسو ته به نه ښکاري چې غټېږي وخت سره ولا څانګې کټ کوي چې څانګې داسې بې طرفه راوځي که نه ګینې نور غټېږي نه داسې ډېر نه غټېږي نو دا ټول بوټي چې دي هغه همدغسې نل کړي دي مثال د دې یو پروټیکشن کېږي د دې چې د صحیح هغه هیلث کیر او حساب کتاب یې پوره دوکوي نو ډېره هغه جالبه خبره ده چې زموږ ملکونو کې مثال د انسانانو هغسې ساتنه نه کېږي دوی چې څونه د بوټو ساتنه کوي نو دا زموږ بدنصیبي او بدبختي ورته ویلی شو نو اوس به انشاءالله مخکې ځو تاسو سره به مخکې ملګرو په ورکوټو بوټي کې چې دی یو دغه بوټی هم دی په 1953 کې دا نال شوی دی تاسو لیدی شئ او ورکوټ یې ښکاري ته به چې چېرته 2-3 کالو کې یا 4-5 کالو کې راغټ شوی دی خو نه د دې رنګ نه پته لګي چې دې صدۍ لیدلي پوه شوې دا رنګ او دغه ته چې وګورې که نه دو تقریبا پته لګي خو داسې جګ دی ډېر زیات جګ دی تاسو ته به ښکاري نه هلته نور بوټي ورسره یو ځای شوي دي ډېر زیات جګ دی ګینې دلته چې هغه په یو بوټي باندې خبرې وکړي که نه چې خبره کتاب په ختمیږي پوه شوې بدبختانه زموږ ملکونو کې چې دی د بوټو دونه قدر نه کېږي هغو نه ورته خیال نه ساتل کېږي په بس ټول هغه خپل ضرورت ته کاروي ځکه چې هلته غربت ډېر دی نو مشکلات ډېر دي نو مجبوره دي چې خپل هغه ژوند تېرول دپاره څه دی د لرګو نه فایده واخلي نو ګینې دا د دې ځای دولت چې دی که نه هغه د دې خلک د دې چویس ته نه دی پرېښی چې تاسو لاړ شئ لرګي وسوځوئ که نه نو هغه هر څه ورته پرووایډ کړي دي نو هیله لرم چې زمونږ ملکونه که په پاکستان کې او که افغانستان کې داسې یو حالات راشي چې دا خلک د غربت دغه نه راوځي او خپل ژوند او دغه چې دی د بوټو شو د حیواناتو شو د دوه همغسې حفاظت هم وکړو ځکه د دې حفاظت په مونږ فرض دی بغیر د بوټو او د حیواناتو زمونږ ژوند کامله نه دی او زمونږ ژوند به د مشکلاتو ډک وي بلکې بغیر د بوټو خو ژوند هم نه کېږي او د دوی د وجې چې دی سیلابونه کنټرولېږي دا تاسو لیدی شئ چې په پاکستان او افغانستان کې هر کال 100,000 بلکې میلیونه خلک د سیلاب د وجې چې دی متاثره کېږي او وجه هم دا ده چې د بوټو کمبود دی او چې کله بوټي کم وي نو د باران اوبه چې یو بل سره یو ځای شي او ځمکه کې جذب نه شي نو هغې نه سیلاب جوړیږي نو بیا د هغې سیلاب کنټرول کول ډېر زیات سخت وي نو په دې خاطر چې دی خدای دې وکړي چې زمونږ دا خلک په دې باندې پوه شي چې د بوټو څونه اهمیت دی په دې دنیا کې دا داسې یو ورکوټی ځای جوړ کړی دی په 1978 کې تاسو لیدی شئ داسې ورکوټی ځای دی اوس پکې دا د ماشومان لوبې کوي داسې کېناستېدو دپاره دی دغه تاسو لیدی شئ تاسو ته به ډېره جالبه ښکاري خو دو چې دی د هر قسمه د مچۍ چې دي که نه د هغو دپاره یې دلته داسې واړه واړه سوري جوړ کړي دي تاسو ته به ښکاري د جالو دپاره پوه شئ مثال دو ژوند کول غواړي نو کولی شي چې په دې سرو کې خپل هغه ژوند هغه کې خو پخوا به یې دغسې یو سیسټم وله برابرولو خیر د شاتو مچو دپاره نه دي ځکه د شاتو مچو خو بیل سیسټم وي خو دلته دغه کمې مچۍ چې ځان له ژوند کوي که نه تاسو یې لیدی شئ بلکې مچۍ نه خزندې هم پکې راځي پوه شوې نو هغو دپاره یې دا واړه واړه سوري پکې جوړ کړي دي او دو کولی شي بیا دې کې دننه ژوند وکړي نو ډېره جالبه ده تاسو لیدی شئ نو چې دو
انسانانو او د حیوانانو او د بوټو پوره د دې باره کې معلومات ورکړي دي. هغه دا کوم طرف چې تاسو ته ما وښودو دغه طرف ټول د بوټو طرف و او تاسو ته ما ویلي مو چې دلته هغه کوم ریسرچ کېږي دا دی تاسو لیدای شئ دننه بوټي دي د هغو ریسرچ باره کې دغه انسټیټیوټ دی پوه شوې انسټیټیوټ ورته ووایه یا یونیورسټي ورته ووایه یا ریسرچ سنټر ورته ووایه نو دا ټول ورکې حسابېږي دا د بوټو باره کې چې کوم ریسرچ کېږي او د وړو خزندو باره کې چې کوم ریسرچ کېږي د هغې دپاره چې دی دغه ځای دی نو دا داسې یونیورسټي ده او بېرته ورسره دا تاریخي دغه چې ورکړی دی پارک چې دی دا په همدې خاطر دی چې مثال دا کوم یونیورسټي چې کوم ریسرچ دی همدا د بوټو او د حیواناتو باره کې دي نو د هغې دپاره هم دغسې یو پارک هم جوړ کړی دی نو دلته بیا فامیلیانې راځي لکه تاسو دا دی لیدی شئ اکثره د وګورئ مسلمانان فامیلونه چې دي سره د ټولو خپلوانو یو ځای راغلي بس هغه کورسۍ او شړۍ او خوراک مرک هر څه راوړي بس خپل ویکینډ همدلته مناوئ که نه نو دو خو بس همدا 2 ورځې دلته چوټي بس دې 2 ورځو کې نو کوشش کوي چې څونه زیاته هغه خپل فامیلي او دوستانو دغه سره وخت تیر کړي نو په دې خاطر او دلته راځي خپل هغه ساتیرۍ کوي. Les moustiques filles elles piquent parce qu'elles ont besoin de sang pour pouvoir nourrir les petits. دغه تاسو ولیدلو چې دا یو ریسرچر چې ماشومانو ته د وړو خزندو باره کې معلومات ورکولو خاص کر د شاتو مچۍ او د ماشو باره کې نو دا واړه ماشومان ورته داسې غور سره ناست و چې بیخي هغه معلومات یې په کار وغوښتل چې ځان پوه کړي څه حساب دی څه نه دی نو دا د ماشو باره کې معلومات ورکول چې د ماشو کې چې کوم ښځه وي هغه چیچل کوي او سړی چې دی هغه چیچل نه کوي که نه نو هغې باره کې معلومات ورکول نو ما هسې فکر کوم زموږ ماشومان چې وګورئ د موبایلونو او د ویډیوګانو او د کارټونونو او ګیمونو دې نه نه وزګارېږي خاص کر هغه ماشومان چې عمر یې د 8-9 نه کم وي او زموږ د کم نسل چې دی دا ډېر په غلطه روان دی مثال د 2 ماشومان وګوره لکه دغسې بارې راوباسي هغه که نور څه نه وي مثال داسې ځان ته یې راولي چې هلته یو ټکی خو زده کړي نو دا ډېر زیاته زموږ یو بدبختي ورته ووایه چې اوسني دا کم د پښتنو ماشومان چې دي نو د دوی مستقبل ډېر زیات په خراب او په غلطه روان دی بس الله دې وکړي چې خدای دې دوی ته هدایت وکړي او خدای دې د مور او پلار ته دونه وس ورکړي چې د ماشومان په بل څه کې مشغوله کړي بغیر د ټلیفون او د ګیمونو او د دې شیانو نه نو دا چې دی ډېر زیات مهم پیغام دی مثال د تاسو غټ دغه مثال ولیدو دا د ماشومان راوتي مور او پلار سره او دغسې ځایونو ته یې راوستي چې هلته یو ټکی زده کړي مهم دا دی چې ماشوم د ورځې یو ټکی هم زده کړي هغه ډېر شی دی د هغې فامیل لپاره او د هغې مستقبل لپاره ځکه چې یو ټکی هم چې دی هغه سبا 2 شي بیا 3 شي خو دا ټوله ورځ چې موبایل او کله چې جاړي وي هله موبایل ولا لاس کې ورکوي چې غلی شي نو د دې معنا دا ده چې مثال د والدین چې دي د پرورش کې ناکامه دي که نه ځکه دا یو غټه بدبختي ده زموږ دا ډېر زیاته مستقبل کې د دې ماشومانو مستقبل لکه تاسو په خپل لاس تباه کوئ که نه دا داسې ورته ووایه ځکه چې موبایل داسې شی دی چې هغه کمپیوټر بیا هم ښه دی که څه پکې سړی زده کړي لکه که هغه صرف پکې ګرځي نو دونه نالج ترلاسه کوي چې مثال دا څه دي څه کېږي څه نه کېږي نن سبا خو ټول ټچ دی مثال ټچ ووایي دا دی ماشومان د ټیک ټاکو او د نورو ویډیوګانو او د ګیمونو او د کارټونونو هغه کارټونونه چې هغه زده کړه او دغه پکې نه وي هغې باندې مشغوله دي دا چې دا غټه بدبختي او غټه ناکامي د هغې د مور او پلار ده او دا غټه نقصان لري د ماشومانو مستقبل ته ډېر زیات مهم دغه دی ځکه چې دا ماشوم چې په همدې حالت کې غټ شي چې کله غټ شي نه به بیا سبق وایي نه به بیا کار کوي ځکه چې هغه کم شرایطو کې غټ شو نو د ژوند هغه مقصد به معلوم نه وي که نه ماشوم چې غټېږي باید یو مقصد ولا مور او پلار په دې مزغو کې کېږي چې ته غټېږي ستا مقصد د ژوند همدا دی دا نه دی چې صرف غټېده دي او ډوډۍ خوړل دي بس باید چې ماشوم ته په مزغو کې هغه
یو اوبجیکټیو او یو ګول او یو مقصد په مزغو کې کېږدل شي او که نه وي مثال اسې دی ووایي چې دا ماشوم چې دی ډېر تکړه دی که هغه تکړه نه وي ډېر تکړه دی په دې شي کې دغه ماشوم مایندسیټ به جوړ شي چې اوله زما مور او پلار دا فکر کوي چې زه په دې کې تکړه یم نو بس هغه به په همغه شي باندې غور کوي که نه لکه دا ډېر مهم دی ډېر زیات مهم دی خو بدبختانه زموږ پښتانه د اوسنی نسل خو بیخي ډېر زیات زه ورته تشویش کوم چې د دوی به مستقبل څنګه وي خو الله دې ورحمیږي الله دې د ټولو ماشومانو چې مور او پلار دي خدای دې ورته دونه وس ورکړي چې په بل څه کې مشغوله کړي چې یو ټکی زده کړه وکړي که نه ملګرو تاسې لیدی شئ دا داسې غټ ژغدان ورته وایي باغچه غوندې ده ډېر یو غټه ده نور هم ډېر زیات تېز شو او هغه مخامخ همغه ریسرچ سنټر دی او دې خوا چې دی دا ټول بوټي دي نو ډېر زیات غټ منطقه ده مثال چې پکې ګرځې نو ستړی به شي دونه غټ ځای دی او دلته چوکۍ هم جوړې کړي بس که کوم خلک راځي څوک درس وایي څوک هسې تفریح ته راځي څوک فامیل سره راځي څوک همداسې چکر ته راځي ډېر یو ښایسته ځای دی نو تاسو لیدی شئ دا بوټي وګورئ نو باید چې دغسې د بوټو ساتنه وشي ښه ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوي بس مونږ خو چې کله مو وخت پیدا شي بس راشه دغسې هغه خپله لږ څه وخت چې بس هغه په همدغسې دغه کې تیر کړو او هیله لرم چې تاسو هم ترې خوند اخلئ ما خو ترې ډېر زیات خوند واخیستو د چا خبره یو ښه ورځ مې دلته تیره شوه او بس تاسو هم په کمنټ کې موږ ته ویلی شئ چې د بوټو باره کې تاسو څه خیال لرئ تاسو خپل کورونو کې بوټي ساتئ که نه او که ځای نه هم لرئ مثال هغه نن سبا خو ګلدانۍ ورته وایي یا یو دغه سیسټم کې کور کې هم سړی بوټی ساتلی شي نو کوشش وکړئ چې کور کې بوټي ځان سره وساتئ هغې فایدې به دونه وي چې مثال هغه که نور څه نه هغه لږ څه اکسیجن کې هم راځي نو ستاسو به پکې هغه د صحت لږ څه ښه وي که نه او بوټي ساتل چې دی هغه نیکي هم ده ځکه چې هغه غټیږي هغې د وجې زموږ هوا ښه کېږي او هغه هوا چې ښه کېږي نو معنا دا ده چې موږ انسانیت سره ښېګڼه کوو نو بس که انسانیت سره ښېګڼه کوئ نو همدغسې بوټي وساتئ بس هیله لرم چې ویډیو خوښه شوې وي همدغسې به نورې ویډیوګانې تاسو سره شریکوو او د اوس وخت دپاره د لوی الله په امان